زما فیسبوک ملګرو ټولو ته مینا ګل د طرف نه السلام علیکم ملګرو. دغسې انټرویو دغسې کیسې دغسې مجلس خو به ما چیرې نه وي کړی نه ما تاسو کتلی خو نن زه مجبور اصل نه دا یوه انټرویو غوندې یوه جرګۍ غوندې زه کوم ولې چې نن ما سره چې کومه هستي ناسته ده هغه هستي د هر قسمه تعارف محتاجه ده. هغې نه علاوه دغه سړي پسې زه دومره سړی اصلا یم چې ده به هلته چې ویله ما به ورچېګاوه ده په سر باندې ما ډېرې خبرې وړي دي د خلکو ولې ډېر غلط کمنټسونه ما پسې کړي دي. نو زه وایم چې نن دا خبرې تاسو سره زه شیر کړم. نو ما نن رغوښتی دا جناب ارشاد فوجي صاحب دا د ما سره مخامخ ناسته نو ده ما سره مثال دا قیمتي ټیم یې ما تر باسلی د ما سره چونکې ټیم نسته د ده سره ټیم شکر در ډېر ده خو ما په فرمایش باندې د ما خوریانو په فرمایش باندې دا موږ نن موږ بیټک چې ناسته فوجي صاحب نه به زه یو څو پتې کوم دا به موږ ته د خپل د حالاتو زندګي خبرې کوي ځکه چې خلک ډېرې خبرې پسې کوي چې دا پښتون نه ده دا یې داسې ده دا یې کوټاڼی ده نو زه دا یې مخامخ ورته کښېنوم نو راجو چې د فوجي صاحب نه یو څو پتې وکړو. فوجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فوجي صاحب اوله خو تا ته زه دا وایم چې تا پوره نام څه شی ده؟ ما روغ نام اصل نه ارشاد الله ده خو په ارشاد فوجي مشهور یم. د فوجي ته ځان سره ولې لیکې او ولې وایې؟ فوجي زه ځان سره ځکه وایم چې وړوکوالي چې خو ما فوج سره شوق و دا سلوټان به مې کول بګاتې به مې کول فوج به مې یادوه ښه شوق مې و بیا دا خدای پاک الله پاک فوجي نام په ما مشهور کړ ټولو خلکو چې بیا ځکه ما فوجي نام څه بیا شاعري خو ما له وړوکوالي نه اخیستې ولله خو بیا شاعري چې مخکې خو زه طرزه به یې غونډونه نو بیا دا زه ورو ورو تلونه بیا دا سټوډیو چې دا شعرو چې بیا دا اوس تخلص ما ارشاد فوجي څه اوس مې منې تخلص د فوجي څه ورسره ډېر ښه. ارشاد بهی زه خو تا ذاتي طور باندې پېژنم چې تاسو پاسه نه موسی خیل یو بیا موسی خیل چې تاسو کلي خان خیل یو خو کلي خان خیل چې تاسو کوم یو ولې چې خلک تاسو پسې ډېر هغه وایي به پښتون نه ده داسې ده داسې ده ما ته ذاتي پاته ده مثال چې ته موسی خیل چې ته هغه کلي خان خیل چې کوم نه تعلق لري؟ دا خو داسې کیسه ده مینه ګل چې زه شکر الحمدلله نه ډم یا نه کوټاڼه یا نه چشان یم شکر الحمدلله اصلي پښتون یم کلي خان خیل اصلي کلي خان خیل یم. ما پته چاته ستنه ده ما دوره ډېر جایداد و مخکې ډېر جایدادونه داسې جایداد بچا نه و لکه موږ ډېر جایداد مو خو بس نیکه مې د مې خدای پاک دغسې وکړه چې دغسې خرچ یې کړه دغسې موږ ته خدای پاک په خپل مټې مځکې راکړې دي جایداد یې راکړی ده شکر الحمدلله ښه قومداره یم ښه جایدادي یم ښه پښتون یم خو دا خو یو شوق ده شوق لپاره مې دا کار شروع کړی ده جنا خلک په ما کوټاڼه یادوي لا به مې لیک شاه یادوي. زه شاه قلي خان چې بشرخیل یم بشرخیل اصلي قلي خان خیل یم بشرخیل یم پاکه مروت او ٹھیک شو ورور. اچھا دغه بیزتی نه تو به دغه فیلډ ته ته چمل روته دا ولا شاعر دې چمل شوري کړی دا چې ته چورولې چمل روته ولې روتلې؟ دا خو مینه ګل وړوکوالي نه ما داسې شوق و دا جای په جای به مې بیټګانو چې دا سندرې ویله دا ګانې نوره مایلسانو ته بتلم چې ما خدای پاک ما ته دوره شوق دپاره مخکې خو زه طرزه به هم دغسې ګانې به مې بیا ویللې بیا دغسې طرزه به هم تړه شعرونه به مې ویلل بیا چې زه خدای پاک شاعر کړلو او په کم عمر ما ته الله تعالی مینوال پیدا کړلو او په کم عمر یې زه مشهور کړلو بیا دا ځکه دغسې. فوجي صاحب تعلیم خو به دی که نه ماشاءالله تعلیم دې چوره ده؟ تعلیم خو مې ماشاءالله لسم میټرک پاس. اچھا هغه چونکې تاسو خو شاه قلي خان نه تعلق لرو نو ته د ناورنګ ته تلګ راتلګ تکلیف خو به شي موټرسایکل لا موټر دې کړی در اوس پورې ځکه چې ډېر چیګ نام دی د تا خو که نه خامخا اوس دوه چې انتظام خو به دې خامخا ځان ته کړی که نه؟ بله دا کیسه ده چې موټر هر شی کوای زه چې دغه زوړ سکوټر شوروم دا خو زه هسې نظر دپاره شوروم ما ته دغسې شیان خوانه راکوي او شکر الحمدلله نه موټران غواړم نه بنګلې غواړم نه څه شی غواړم خو چې زه په صورت روغ یم زمدان یم ځکه چې ما
کور چې په دې ډمتوب له وجې نه زه کور ور ورشم تربورونه نر سره لګي ورونو نر سره لګي ترونو نر سره لګي خو ما شکر د پرېښي دي ځکه چې پیسې د هر شیان باندې بند کړي دي ما خدای شوره یا خپله شوره زه دې له وجې نه بس داسې ارشاد بھائی تا ته خو به تکلیف چې خلکو من چې داسې ناست دي کنه خلکو به د تنګۍ کنه مثال ډېر مشهور څه غوندې سړی خلک هر په بتلای نه سي ما چې چوره خیال ده داسې چې کیسه در جوړه سلي چې ډېرې تنګ کړی دا چې داسې چې کیسه زندګي چې در جوړه سلي دا خو زه خو مخکې خو به زه دا ټولو غوبله دا ټولو محفلانو ته به زه تلنه اوس چې زه فی الحال مشهور سنه اوس زه چیرې نه ځم نه خلکو ته جان جوړ کوم ځکه چې تنګون کوي ځکه دا ورته دا نو زه ما که چکرې ونهواله ډېرو خلکو ما ته ګنټې وکړې ډېرو خلکو زه اخیسته نو خو زه چکرو ته نه تلم پوره بیټاکو لوګه علاقه دې ته به وتلم ځکه چې زه چکرو ته لاړ څه بیا مې خلک وویني بیا مې دې سره قدر کوي مې د تنګون جرا کوي نن سبا چې زه کوم پله زه بیا ټیک ټاک باندې خلک ورسره شاقب الله وزنالي ته تلم نو ما ته موزیک والا و بیا خلکو زه وپېژندل بنم خیل نالي چې بیا ډېرو خلکو زه په موږ ناوخت کو مازدیګر موږ کلي ته راونیدلو ماښام پورې موږ دا ټیک ټاک یې کړو ځکه چې د خلکو ته پته ولګېدله چې موزیک مې خولې نه بېنا وسغسله بیا خلکو ته پته ولګېدله او دغسې د سړی چې مشهور سي سړی باندې ډېر بوجي موږ ته خو اوس پته ولګېدله تا مو ته خو اوس پته ولګېدله و که نه اوس په ما د تېره خو بس وکړو دا خدای پاک هغه ده شا کور طرف نه چې تکلیف ته بیزتي لا وان لا ډزول کربوغي ډین خو نه درنه جوړ کړی شي نه کور نه چې هغه نسته کور پوی دی چې منې کېدي نو ما خو کور چې هر چاته وتیالی دي چې مړ مې کو دا هغه زه نه پرېږدم ځکه چې وړوکوالي نه مې اخیسته دا تر مرګه پورې به دا کار کوم دا خو هر سړي شوق ته او بله دا کیسه ده زه چې کوم مزهیه شیان وایم کوم غزل وایم زه خو داسې یم چې حقیقتي ګوشي وایم غمجن ګوشي وایم د غلو خوراک چې زه کوم دا خو داسې په طبع کوم که نه دا خو د خلکو خندا خوشحالي دپاره کوم ښه پوه یم مینه ګل به دي خو دا د خلکو خندا خوشحالي دپاره زه وایم ما چې اول دغسې شیان ویللو زه به اول دغسې حکومت چې کړم نو خو حکومت دغه خلاف کوي وایي شعره اشکنجه مه کوه نوره مزې کوه خو دا اوس خلکو دپاره لګیا یم غمجن حقیقتي ولې نسې جوړه وایه ښه پوه یم و که نه هغه ارشاد بھائی موږ علاقې چې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي ګلوکاران دي که نه الحمدلله نامې ده په موږ علاقې چې په مربت خانې چې تا ته شاعر د لیکلو وال څوک خوند درکوي ما ته لیکلو وال شاعر ما ته تا صفات ما ته چا کړی و چې یو مینه ګل به دي یو سحر ګلو دغه لیکلو چې ماشاءالله ښه دي خو وړاندې شاعران چې کوم له سرکی کمال دو تبسم اروتو عصمت الله سپرخیل دغه خو ماشاءالله ډېر الله دې هغه جان ورته کښلی کړي ډېر زبردست شاعران لرلو او اوس خو دغسې که نه زه چې کوم شیان وایم زه ښه پوه یم دې خلکو دپاره به وایې دغسې څرنګې مخ هغسې چامیټه او دا خلک یې روغ غزلو نه دي پوهې دې خلکو ته به دغه هغه کوي صحیح ده ټیم تیر ده چې موږ چې به د عصمت الله سپرخیل د وخت به سرکی کمال د وخت چې راته و که نه خو ګرامون نه کوم ځکه چې لندینو خلکو شاعران به هغه شیان به زاړه خلک غږوي موږ نوو شاعران به د نوي خلک غږوي و که نه شاګرانو ملګرو دا و ارشاد فوجي چونکې ټیم د سره خو الحمدلله بعیب خو ما سره نسته ده خو دغه قیمتي وخت یې موږ ته راکړه نو داسې خبر ده چې فوجي صاحب په شاعري باندې عام سړی نه پیارځي دا یې وایي چې مثال نن سبا داسې وخت چې مثال خالي تړک تړک اروي مطلب ته فوجي صاحب نه ورځي که نه نو د شاعري یو خپل انداز ده یو خپل سټایل ده نو دې باندې هر سړی نه پیارځي زه خپلو ملګرو ته کتونکو ته اورېدونکو ته دا خواست کوم چې فوجي صاحب مخ ته ډېر زیات خیالات دي ښکلي خیالات دي اوچت خیالات دي نو د حوصله افزایي به کوو مثال داسې ټکي مه کوو چې مثال دی بې عزته سي لا مثال چېرته خفه سي نو فوجي صاحب ته ډېره مهرباني ډېره شکریه چې تا دې موږ ته ټیم راکړو ډېره مهرباني